افغان لوبډلې په دویمه شل لوبه کې یو ځل بیا ډېره ناکامه توپونه ترسره کړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل لوبه کې د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټئ چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو شلو اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 153 منډې جوړې کړې. په نن سیالۍ کې د افغانستان پایلیز توپونکي یو ځل بیا ناکامه شول چې سر په سر خپلې ویکټې د لاسه ورکړلې. داسې رحمان الله ګربت صدیق الله اتل نن بیا هېڅ ښه لوبه ونه کړل، خو د حضرت الله ځاځي پر ځای باندې زبید اکبري ته چانس ورکول سوی و، هغه رن آوټ شو. داسې درویش رسولي ته هم چانس ورکول سوی و چې درویش رسولي د خپل چانس څخه پوره ګټه پورته کړله چې په 42 توپونو باندې چټکې 53 منډې جوړې کړې. د 154 منډو هدف په تعقیب کې به اوس د زمبابوې لوبډله خپل توپونې ته دوام ورکوي. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نننۍ لوبه کې زمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړي. که ماته ورنکړي نو د 3 شل اوریزو سیریز به زمبابوې لوبډله وګټي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بریا ترلاسه کړي.